د ابراهیم صافي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هر کال د افغانانو په ګډون زرګونه کسان د همدې خطرناکو اوبو یا څپو له لارې د فرانسې څخه بریتانیا ته راځي. خو په بریتانیا کې څه دي هغه څه چې یعنی په نورو هیوادونو کې نشته. په همدې موضوع غږیږو. فرهاد محمدي را سره ولاړ دی، د ده سره به خبرې وکړو. محمدي صاحب ستړی مه شئ وروره. محمدي صاحب په دې بریتانیا کې څه دي چې خلک له فرانسې یا نورو هیوادونو څخه دلته راځي ستا له نظره او دې خطرونو ته غاړه ږدي؟ اول خو ودرې د دې تاریخچه درته وایم. دا لږ دې سیمې چې موږ یو لږ اخوا چې لاړ سې دا دوور نومیږي. دې خوا دوور نومیږي، اخوا کالی نومیږي د فرانسې خواته. بلکل. او دا ډېر سیلانډ ځای ده، تقریبا 50 تر 80 کیلومتره لاره ده، ډېر نږدې ده. او دا یو تونل هملته کیندل سوی لاندې تقریبا 30 کاله کېږي. ولا دا ډېره ښه پوښتنه ده چې دا خلک ولې، زه فکر کوم دا په دې نه ده چې شاید د اقتصاد له نګاه نه مثلا بریتانیا لږ ښه خو هر رقم چې ورته وګورې د آلمان اقتصاد له بریتانیا اقتصاد نه لوړ دی که نه. بلکل. شاید د انسان طبیعت وي. څوک چې په افغانستان کې دی ایران پاکستان ته ځي، څوک چې بیا هلته دی بیا ترکیې ته راځي، بیا هغه ترکیې نه خلک دغه نور اروپا ته راځي. یعنې یو ډول حرص دی. حرص نسو ویلی، یعنې د انسان طبیعت همداسې ده، له هغه نه ښه غواړي. کله چې مثلا هلته یې فکر کوي چې شاید بریتانیا کې فرصتونه ښیي، ژوند ښیي. دا د هر چا خپله انتخاب دی او خوښه ده چې چېرته وغواړي واوسېږي. بلکل. خو په ژوند کوالټي کې دومره فرق نشته، همدغه سیستم چلوي. فقط یوه ژبه ده چې مثلا هلته فرانسوي، الماني، هغه نورې ژبې په خبرې کې دې خوا انګلیسي ده او انګلیسي کاربورډ یې لږ ډېر ده. حتی ځینې کسان دلته دی وایي چې ولې زه دلته اوسېږم، زه کاناډا او امریکا ته لاړ شم. ځینې کسان په امریکا کې دي وایي ولا دلته داسې ده او مشکلات شته دي او ټکسونه دي او فلان دي فلان، بریتانیا ته لاړ شم دلته بنفټ نشته د دولت کومکونه چې ورته وایي که نه. دا د انسان طبیعت دی، زه فکر کوم هېڅ چېرته به خوشحاله نه وي. یو شی ستا په خبرو کې ما دا وموندل کېدی شي یو علت دا وي چې زموږ او ستاسو مثال د افغانانو د انګلیسي سره ځینې ځوانان زموږ او ستاسو ورسره بلد دي یا یو څه بلد دي، کېدی شي یو علت همدا هم اوسېږي. یو همدا دی، خو دا ټوله بریتانیا خلک په لندن یادوي که نه، چې فلانکی لندن کې لاړ. زموږ یو خپلوان و د څو ورځې مخکې تلیفون وکوئ زموږ فلانکی راغلی لندن ته اول واخلم. مل صحیح ده، تلیفون مې ورته ویل هلکه چېرته یې؟ وایي ولا زه خو لیورپول کې یم. لیورپول زموږ نه یعنې څو ساعته لرې ده که نه، ټول په څه کې لندن یادوي. شاید نوم یې ډېر غټ وي چې ودرېږي لندن حتما ووینم، لندن ته ځان ورسوم. خو واقعیت همدا دی د مثلا دوا او ډاکټر له نګاه نه، د مکتب له نګاه نه، د سړک له نګاه نه، د هوا له نګاه نه، دومره ته یوه شی هغه ژبه ده چې مثلا چې هلته هم په فرانسه کې هم تاسو انګلیسي زده کوئ صحیح، مثلا هلته خو فرانسوي هم زده کولی شي. دنیا بزنس ده او بل هغه کسان چې مثلا فرانسه او المان کې اوسېږي فرانسوي هم زده کوي، انګلیسي هم زده کوي. د ژبې هم دومره مشکلات نشته، خو یو د فطري د انسان فطري طبیعت ده فکر کوم چې غواړي چې له هغه نه هم یو قدم مخکې لاړ شي. خلک چې اخوا دي فکر کوي دا یو قدم مخکې ده. بلکل. خو د ژوند په څه کې فکر نه کوم چې توپیر وي. دغه اوبه ستا له نظر څومره خطرناکه دي؟ داسې شمېرې شته چې څومره به کلني ډول دلته خلک اوبه ډېره خطرناکه ده. دلته په لسګونه خلک متاسفانه هغه ډوب شوي دي. او په افغانستان کې یو بل مشکل ده چې ځوانان زموږ تاسې ډېره کمه ځوانان دي چې د هغه لامبو زده که نه. بلکل. او خصوصا په دې اوبو کې چې ته لږ مثلا یو 2 کیلومتره مخکې لاړ سې او شاوخوا دې دا رقم څپې اوس خو دا ډېر ښه دي، یعنې په دې هوا کې موږ دلته غږیږو. داسې یو وخت راځي چې دا څپې داسې وګورې مثلا دا خوا چې بیا تصویر کې تاسې بیا وښیې اوبو تر هغه چې پورې پورته کېږي او داسې څپې راځي سړی یېرېږي. بلکل. دغه اوس هم ډېرې ویروونکي دي. اوس هم ډېر دي. ته مثلا اوبو منځ کې چې اوسې او دا معمولا دا قاچاقبر چې دي دا ځوانان په داسې کشتۍ پورته کوي چې هغه داسې بادي که نه ټوپونه دي، ټوپونه غوندې دي ډېر سپکي که نه، چې هغه کې کښېني
شمال وایي پورته کوي او چپه کېږي بالکل او متاسفانه د دوی هغه لامبو زده نه وي او هوا یې ډېر یخ وي زر کراخ سي او ډوب سي بالکل خصوصا ژمی کې ژمی خو ډېره یخني ده دلته یا داسې چې مثلا دغه د شلو کسانو وي 40 کسان پکې کېنئ که نه دغه وزن ډېر شي بیا ډوب سي متاسفانه دا ډېره خطرناکه او ډېره خونړۍ لاره ده یوازې د افغانانو نه د پاکستان نه حتی هند نه افریقا نه ډېر خلک چې راځي ټول اروپا ته یې کوي مثلا راځي فرانسې ته بیا کالې ته راځي بیا هغه جنه کوشش کوي چې دې خوا واوړي حتی اخوا کاله کې مالته ځنګلونه دي ځایونه دي بزرګونه خلک کلونه هلته کیسونه نه دي اچولي هلته راځي دلته د دې ځای په تمه اوسېږي په تمه دي چې هغه چانس پیدا شي ځان واچي دې خوا راسي یعنې د حل لار څه شی ده چې په قانوني ډول باندې هم لارې چارې خو شته دي 2023 کې یو قانون دلته پاس شو چې او څه موده مخکې یو څه تعدیل هم پکې راغی خو خلاصې دا دی چې څوک چې په دې لاره او په دې کشتیو کې راځي دې خوا کیس یې نه منل کېږي خو زه کسان پېژنم چې راغلي دي او کیس یې ډېر زر رد شوي دي متاسفانه یعنې دوی هر ورځ قانونونه چې کوشش کوي چې دغه لارې بند کړي چې مثلا خلک په دې کشتیو کې رانسي ډېر هغه غبرګونونه یې درلوده ډېر خلک هغه راپاڅېدل او دا ویل چې دا انساني کار نه دی ښه کار نه دی خو دوی وایي چې د یو نوی قدم ده د مهاجرو د راتګ مخه ونیسي او زیاتره خلک په همدې لاره راځي په همدې شکل یې راځي او د دې مخه نیسي او قانون یې پاس کړی ډېر یې ظالمانه بولي خو دوی وایي چې عملي کوي یې او څوک چې په کشتیو کې راځي مثلا تاسو نه انټرویو کې پوښتنه کوي د امریکا کې چې څه رقم راغلی داسې راغلم بل لارې نه راغلم بس کیس درته څه کوي ردوي لنډه دا چې یعنې هغه خطر هم تېر کړي او دلته راشي بیا هم د ژوند دغه برخلیک کې نه وي معلوم او له دې وروسته او نو چانس ځینې کسان هم شته دي چې دغه د 4 کاله راهیسې کله چې نوی حکومت راغلی دی په افغانستان کې راغلی دی کیسونه یې زر شوي دي اوس بیا وایي سختي شروع شوی ډېر په سختۍ مني خو زموږ معلومات هم څه پوره نه دی چې څوک وغواړي مثلا وکیل نه پوښتنه وکړي بل کس هغه شی چې موږ خبرونه یې پیژو کړي دي خلک سره خبرې کړي دي چې معلومات لرو نور څه دقیق دی وکیل په شکل موږ نه پوهېږو خو متاسفانه دا قانون پاس شوی او دوی غواړي عملي کړي او مخکې له مخکې شروع شوی ډېره زیاته مننه کور ودان محمدي صاحب بس خوشحاله دی بس دا لنډ معلومات محمدي صاحب معلومات تاسو ته درکړل زدران صاحب ستا له نظره ولې یو شمېر افغانان یا په ټوله کې د بېلابېلو هېوادونو وګړي دغو خطرناکو اوبو ته غاړه ږدي تر څو ځان برېټانیا ته راورسوي په نړیواله کچه خو دلایل ډېر زیات دي او د افغانستان تکرار شو په افغانستان کې دا ډېره مشهوره خبره ده چې لاس تر لندن خلاص نو لندن یو برانډ شوی دی د خلکو په خولو د خلکو په نوم ده که څوک لندن کې وي نو یادېږي چې پلانکی لندن کې ده که نه نور نړۍ هم ډېر یعنې آلمان فرانسه نور هېوادونه ډېر ښه اقتصاد لري ښه ژوند لري رسېدلي هېوادونه شته په نړۍ کې خو لندن په افغانستان کې رښتیا هم د ډېرو خلکو په خولو ده همدې خاطر لندن جغرافیوي لحاظ د اوبو په منځ کې ګیر یو هېواد دی وړوکی دی نفوس هم دومره ډېر نه دی خو د پیاوړتیا او قوت لحاظ خورا نوم لري او د اقتصاد لحاظ زه فکر کوم په نړیواله کچه څو دلایل دي اقتصاد زده کړې یعنې مشهور پوهنتونونه په لندن کې دي طبي ازموینې چې کېږي په لندن کې کېږي که څه هم په ټیټه کچه د صحت په اړه اندېښنې او ننګونې هم خورا زیاتې دي زما په اند باندې خو که په لنډو کې ووایو نو هغه چې افغانان وایي چې لاس تر لندن خلاص نو نوم ډېر زیات مشهور دی یا خو هغه خلک چې برېټانیا کې دي دا هم د یادونې ده چې اکثره خلک چې دې نړۍ ته راځي نو په افغانستان کې یو کاذب تصویر هم ورکوي زیر به ښه وي خو زما په اند ډېر له ځانه زیاته شو هم کوي عمره فرضاً که اقتصاد هم ښه نه وي که ژوند کچه هم ښه نه وي خو دوی اضافت څه بیانوي که افغانستان ته ځي دوی ډېر لوکس ګرځي ډېره لویه خبره کوي یا داسې یو څه کوي چې فرضاً د ډېرو خلکو پام وراوړي نو نور خلک هم دې ته تشویقېږي چې والا لندن داسې دی زما په اند باندې زدران صاحب تا چې دغه اوبو ته اوس چې دلته دا څنګ ته ناست یو څومره خطرناکې دي ته دې ته زړه ښه کولی شي چې په دې اوبو کې د خالي د څنډو ته یې ورګډ شي ګورې که په عادي لحاظ وي څوک یې په اړه تصور هم نشي کولی زه خو رښتیا ته اوس مخکې مې اودس کولو یعنې د اودس لپاره هم یېرېدم پکې
او بوتل را سره وبېر اخره په بوتل مې اودس وکړو نو خو مجبوریتونه او بلا نورې قصې بیا دې ته شي چې انسان په اوبو ځان لاهو کوي او یو هدف ته د رسېدو لپاره د خدای دعاګانو هیلو سره بس رادانګي خو په عادي حالت کې ډېره سخته یار زدران صاحب دا خو ډېره زیاته سخته ده زما له نظره چې موږ او تاسو چې هغه دعا کوو حتی وایي چې خدای یا بچیو ته چې مور و پلار ورته دعا کوي نو وایي چې خدای دې د اور او اوبو په مابین کې وساته اوبه روغتیا نو ډېر زور لري ډېر سخت دي او دا اوبه ډېر زور لري خو د نورو نړۍ په ځانګړي هم ډول د اروپا سره د فرانسې سره د برتانیا د نښلولو همدغه دا اوبه دي دې ته انګلیش چینل په څنګ پورې دوور یو سیمه ده هغې ته انګلیش چینل وایي چې دا ناقانونه کډوال هغه چې د وړو کښتیو لار راځي له همدې لارې برتانیا ته راوړي دلته بیا د برتانیا سرحدي کوم پولیس چې دي هغو ته ځانونه سپاري بیا د هغوی د ثبت پروسه شروع کیږي که ترجمان په ژبه نه پوهېږي هغو ته ترجمان نیسي نو دا لړۍ شروع کیږي بالاخره چې د هغوی د سرنوشت یا د برخلیک په اړه یوه پرېکړه کیږي چې دوی قبولیږي یا نه قبولیږي هغه نو یو جلا مرحله ده که چیرې ته افغان ځوانانو ته یو پیغام پرېږدې څه به یې ورته څه به ورته وینا به ورته ولرې تور چې لږ د زم څنګ ته درشم دلته راځه او نو که چیرې دغه پیغام کې راځه هغه وکړو زه به سره دلته ګډون وکړم که چیرې افغان ځوانانو ته ستا پیغام وي نو څه به یې ورته څه به ورته ویل افغانستان کې خلک په تېره په افغانستان کې چې کوم خلک دي طبعا له مشکلاتو سره به مخ وي ټوله نړۍ کې مشکلات او ستونزې خو انسان باید د دې هڅه وکړي چې دغه مشکلاتو نه په کوم لیول په څنګه راوتلی شي د افغان ځوانانو دپاره به د نن سبا د دې دپاره چې نړۍ سره زیان شال کړی طبعا هر څوک وایي تعلیم او روزنه دغه څه دي خو په افغانستان کې په دې اړه باندې هم خورا زیاتې ننګونې شته فلحال موږ چې وینو که نه په دې هیله چې هغه مشکلات حل شي او افغان ځوانان یوه ورځ د نړۍ سره ځان سیالان وویني مجبور نه شي چې داسې اوبو لارې سختې مسافرۍ ته اړ شي که څه هم افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د کډوالو د مسافرو دغه څپه تېروي په دې وروستیو 3-4 کلونو کې د څپې له بده مرغه یو ځل بیا زور اخیستی دی خو سړی یوازې دعا کولی شي هیلې کولی شي چې افغانستان د خدای په خپل ځان بسیا کړي افغان ځوانان د په خپل کور باندې فرزند وي چې د مور پلار تر نظر او سترګو لاندې د ژوند وکړي روغتیا او مسافري ډېره سخته ده تا ته به سل او بلا خبرې درېږي د خپلوانو قصې د مور پلار یادونه د هر څه مګر بیا همغه ده چې کله چې ته ټینګه عقیده ولرې چې وایي به چې د مور پلار دعا ما پسې قبلیږي او مخه ژوند ته به هم زه رسېږم بیرته به یو ځای سړی یو ځای کېږم سره نو دا یو تا ته هیله درکوي چې یوه ورځ بالاخره په دې ورځو کې کله بس کلونه او ژوندونه تیر شي لکه زموږ او تاسو باندې چې داسې تیر شو په دې هیله چې زموږ او ستاسو افغان ځوانان تل خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولري او د داسې خطرناکو اوبو څخه په امان وي په افغانستان کې خپله ځان بسیا شي له ټولو ډېره زیاته مننه چې زما د یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی که مو نه سبسکرایب کړی دا ادرس دی په همدې ادرس یې سبسکرایب کولی شئ تر څو له د ورته معلوماتو څخه برخمن شئ مننه تر بیا ښې شېبې خیر اوسه کور ودان خدای